د 2019 کال د پیښو په اړه د بابا وینګا وړاندوینه. ټرمپ به په ناعلاجه ناروغۍ اخته شي، پاکستان به له منځه لاړ شي او د روسیې ولسمشر به ووژل شي. د جمران نیوز په وینا بابا وینګا وړاندوینه خپره شوې. هغه د نوسترداموس بالکان په نامه مشهوره ده او په کال 1996 کې مړه شوه، مګر تر اوسه پورې د هغې ډېرې وړاندوینې د اعتبار وړ وې. د وینګا وړاندوینې تقریبا 80% په حقیقت تبدیلې شوي. د مثال په ډول ویلی شو د اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا وتل، د داعش تروریستي ډلې پیدا کېدل، د سپټمبر 11 پیښې رامنځته کېدل او په 2000 کال کې د روسیې کورسک سمندري کښتۍ ډوبېدل او داسې نور د بابا وینګا د مهمو وړاندوینو څخه شمیرل کیږي. که غواړئ پوه شئ چې د 2019 کال لپاره یې څه وړاندوینه کړې، نو مخکې له هر څه د افغانستان ایکسپرس چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. د 2019 کال لپاره بابا وینګا عجیبه وړاندوینه کړې. هغه دا ده چې د امریکا ولسمشر به په یو ناعلاجه ناروغۍ اخته شي. د هغې په وینا دغه سیاستوال به د غوږونو په برخه کې په ناروغۍ اخته کیږي او په غوږونو کې به یې بزس آواز او زړه بدوالی رامنځته شي او د اورېدلو وړتیا به له لاسه ورکړي او د مغزي اختلالاتو ناروغۍ باندې به مبتلا شي. عجیبه دا دی چې امریکایي ډیپلوماتان په کیوبا او چین کې لا وختي په ورته ناروغیو اخته شوي ول. د بابا وینګا په باور دا ناروغۍ کیدای شي د وسلو د آزمایښت او یا د هیډفون له ډېرې کارونې په نتیجه کې رامنځته شي او د متحده ایالاتو د ولسمشر نږدې خپلوانو ته به د موټر چلولو په وخت کې شدیده حادثه پیښیږي. البته باید ووایو چې دا د بابا وینګا وړاندوینه ده. د دې وړاندوینې ویونکي په وینا د طبیعي پیښو بدلونونو له کبله به آسیا خپله یوه برخه ځمکه له لاسه ورکړي او د دغې ویجاړونکې پیښو ځواک به زلزله وي. کولی شو چې دا پیښه د 2004 کال زلزلې سره پرتله کړو چې د هند په سمندر کې رامنځته شوې وه او د دغو بدلونونو په نتیجه کې به پاکستان، چین او جاپان سخت زیان سره مخ شي. روسیه هم له دې وړاندوینې څخه په امان نه ده پاتې. روسیه د ولسمشر پوتین د وژنې ګواښ او د شهاب د تیږو له لوېدو سره مخ ده. بابا وینګا یوه ښه او مثبته وړاندوینه هم کړې. که چیرې دا پیښه وشي نو ټوله نړۍ به خوشحاله او خلک به یې سوکاله او آرامه ژوند ولري. هغه دا دی چې تر 2028 کال پورې به په نړۍ کې لوږه له منځه لاړه شي. بابا وینګا یوه صوفي او روشنفکره ښځه وه چې په بلغارستان کې ژوند کاوه. هغې د بوټو څخه درمل جوړول او د خلکو درملنه یې کوله. د نړۍ ډېر خلک په دې باور دي چې هغې غیر معمولي وړتیاوې درلودلې. مننه چې د دې ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپرس یوټیوب چینل سره یو ځای شئ او د ورځنیو مهمو خبري پیښو ترڅنګ په لسګونه نورې په زړه پورې او د نندارې وړ کلتوري ورزشي ویډیوګانې وګورئ.